پر پښتنو د پنجابي پوځ په بمباریو چپه خوله خو د هند خلاف د پوځ ملاتړي ګل خان مشرانو ته د منظور پښتين پیغور. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې د پښتونخوا تش په نوم پښتانه ګوندونه د هند پر ضد د پاکستان پوځ په ملاتړ جشنونه کوي، خو د پښتنو په قتل عام چپه خوله دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتين وایي چې د پښتونخوا په جان خیلو سیمه کې پاکستاني پوځ پر عام او بې ګناه پښتنو خلک د بي پیلوټ الوتکو برید کړی چې تر دې دمه د ترلاسه شوو معلوماتو له مخې 10 میرمنې او 4 ماشومان پکې ټپیان شوي دي. منظور پښتين پر خپلې فیسبوک پاڼې لیکلي چې په جان خیلو کې له وړاندې هم د پوځ لخوا د یوه ځای مشر د وژنې له امله لاریون روان و چې یاده پیښه رامنځته شوه. نوموړي د پاکستان پوځ تورن کړه چې په پښتنو باندې ظلم دوام لري او همدا ډول یې په بانو کې د ولسي پاڅون خبرداری هم ورکړی. پښتين لیکلي یوازې بانو نه بلکې ټانګ، جنوبي او شمالي وزیرستان، تیرا او باجوړ کې هم د عامو پښتنو خلکو پر وړاندې د پاکستاني پوځ ظلم او بربریت دوام لري. په بانو کې د لادرکه ښوونکي عرفان د موندلو لپاره سبا د خلکو عام ولسي لاریون یعنې ولسي پاڅون ترسره کیږي. نوموړي همداراز یو شمېر پښتانه سیاسي مشران او خبریالان تورن کړي چې په پښتنو د روان ظلم په اړه نه یوازې دا چې چوپ دي بلکې د پاکستان د پوځ ملګرتیا هم کوي. د پی ټي ایم مشر منظور پښتين لیکلي د پښتون ژغورنې غورځنګ یعنې پی ټي ایم او عام پښتون ولس د خپلې وس او توان تر بریده د دې ظلم پر وړاندې خپل مقاومت او اعتراض روان ساتلی دی. خو له بلې خوا د پښتني سیمو ځینې سیاسي ډلې ټولنیزې څیرې او خبریالان نه یوازې دا چې پر دې ظلم چوپ دي بلکې برعکس د پوځ ترڅنګ ولاړ دي، ریلیانې کوي او کمپاینونه ورته چلوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه مشر تېره ورځ هم ویلي و چې هند پر پاکستان بریدونه کړي دي، خو پاکستان د دغه بریدونو غچ له پښتنو اخیستی او په پښتو سیمو کې هوایي بریدونه کړي دي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.